بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو سلامونه. تاسو ته پته وي چې د اشنغر خوره ډیره زرخیزه ده او بیا په اشنغر کې خصوصا د تنګي خوره د شعر و ادب په میدان کې د چانکه نه ده چې ډیر ویډیو لیکوالان پیدا کړي دي، که هغه د میراوس په شکل دی، که د ایوب تنګیوال په شکل دی، او بیا ډیر لوی څېړنکار او محقق چې موږ سره دی وخت کې زو تاسانی اثر افغاني محبوب ګل یاسر موږ سره دا دی وخت کې ولاړ دی. په دغه خو لیکوالانو کې زما تر څنګ جوخ مختار الدین ګوهر هم ولاړ دی چې د چانه کم نه دی. ډیر کتابونه چاپ دي او ډیر ښکلی لیکل کړی دی. په هر موضوع باندې دوی لیکل کړي دي. بالکل نعت هم لیکلی دی، نظم هم لیکلی دی، چاربیت هم لیکلی ده، سندره هم لیکلې ده. ملګرو دا دریم څلورم کتاب چاپ شو تت شمه په نوم باندې. نو بالکل دا تاسو د بد سکرین چې کوم نمبر تاسو ته ښکاري د موبایل، نو په دغه باندې رابطه کولی شي او دا تت شمه ځان له واخلئ او خپل اتلان ونمانځئ او خپل اتلانو له عزت ورکوئ. سلامونه، احترامات ملګرو. د اشنغر خوره ډیره زرخیزه ده او په دې خوره کې بیا تنګې چې زمونږ ډیر معتبر خلک زیږولي دي، که هغه د سیاست په میدان کې دي، که هغه د مذهب په میدان کې، که هغه د ادب په میدان کې دي. زما نننۍ خبره په مختار الدین ګوهر ده چې دی زمونږ د تنګي ډیر ښکلی عوامي شاعر دی. د دې نه مخکې دوه کتابونه مجموعې د خپلې شاعرۍ چاپ کړي دي چې د یوې نوم و مړاوي ګلونه او د دویمې مجموعې زړه ستړي جون. دا نننۍ کومه مجموعه چې نوې چاپ کړې ده تته شمه، نو دې کې د ده خم د نعت او چاربیته او ادبي ګڼ اصناف شامل دي. نو که دا کتاب چاته هم پکاري نو دا مهرباني تاسو کولی شئ چې په تنګي کې دا کتاب په پیج نیو ایجنسي کې مخامخ بالمقابل تنګي تاڼه دا هلته تاسو ته ملاویدی شي او یقینا چې ډېر ښکلی کتاب دی او دې کې به تاسو ته د مختار الدین ګوهر ډېره ولسي وینا مخې ته راشي. ما له خو د خبرو چلم نه راځي. زه یو ډېر خاموش انسان یم، خو دا د الله فضل دی او د قیوم خان قیوم او د محبوب ګل او د سمندر د دوی زه ډېره شکریا ادا کوم. الله دې وله ډېره زندګي ورکړي. دا کتابونه زما دا دریم کتاب دا د دوی د برکته الله پاک وکړه او نور ما له ډېرو خبرو چل نه راځي چې درته ووایم. بس شعرونه جي تاسو نه موږ غوښتنه کوو. وی خو تمام عمر جمدون غواړې دانشته. ډېر ښکلی. خو تمام عمر جمدون غواړې دانشته، خو په خپل حکم قانون غواړې دانشته. ډېر او چې قانون د اسلام نه منې کافر شوې، چې قانون د اسلام نه منې کافر شوې، نو مسلمان خو ځان درون غواړې دانشته. ډېر ښکلی. او د ټپوس په بدل نه درکوي څوک بازو، د ټپوس په بدل نه درکوي څوک بازو، نو خو په دې کې ته بدلون غواړې دانشته. او نه بټو لمر زلمې نه بزوړه، نه بټو لمر زلمې نه بزوړه، خو په نن وسکې پرون غواړې دانشته. او چې مجنون ځان ته وایي وینه دې ورکه، چې مجنون ځان ته وایي وینه دې ورکه، نو خو ځان بې وینې مجنون غواړې دانشته. او یو پیسه چې نه ورکې د خدای په لار کې، یو پیسه چې نه ورکې د خدای په لار کې، نو مال دولت خو د قارون غواړې دانشته. نو الف ب نه پیژنې ډېر بې وقوفې، الف ب نه پیژنې ډېر بې وقوفې، نو خو حکمت د پلاتون غواړې دانشته. او خالی لاس خو ته د دې دنیا نه لاړ شي، خالی لاس خو ته د دې دنیا نه لاړ شي، نو خو په قبر کې سمون غواړې دانشته. نو مختار وای ځان په هر څه خبردار کا، مختار وای ځان په هر څه خبردار کا، نو خو په شپه کې سباون غواړې دانشته.